ابو هريره رضی الله عنه یو ورځ لګیو ونې نالولې. نبی صلی الله علیه وسلم په تیریدو و یا ابا هريره څه کې؟ ویل الله رسول صلی الله علیه وسلم وی خپلې ونې نالوم. هغه ورته ویل وی داسې ذکر درته ونښیم، داسې دعا چې د دغې ونو نالولو نه ده ډېره بهتره وي. هغه ورته ویل یا رسول الله ولې نو وښایه؟ وی دا وایه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر یغرس لك. دې پر دعا ختمه شوه. بیا ورته فرمایي وی دغه چې دی ویله یو ځل یغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. وی دا چې یو ځل ووی وی یوه ونه ستا دپاره په جنت کې نالیږي. سبحان الله. تاسو سوچ کوئ عزتمندو، یو ځل دغه ذکر ویل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، د جنت ونه ستا دپاره نالیږي. او د جنت ونه داسې مه وایه چې دا به داسې عادي ونه ډېرې لوی او قسمه قسمه میوې چې د هغې بیان تفصیل موږ وس نه کوو. نو باید چې داسې مهم دعاګانې او اذکار چې زمونږ جنتونه پرې ډکېږي هغه پرې ابادېږي موږ هېر نه کړو. څومره اسانه او څومره عظیمه فایده.